د کورنۍ چارو وزارت پر اصلاحي برنامو بحث وشو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن ماښام د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي خپل حضور ته ومانه. په دغه کتنې کې د کورنۍ چارو وزارت پر اصلاحي برنامو په ځانګړي ډول جرايمو سره پر مبارزې، کابل ښار کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحات راوستو او په بېلابېلو ولایتونو کې د پولیسو پر تعلیمي برنامو خبرې وشوې. همداراز د دې وایرس خپرېدو له امله د ګواښونو په اړه خبرې وشوې او جمهور رئیس غني د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ته د ملي پولیس په لیکو کې د دغه وایرس خپرېدو د مخنیوي په خاطر د لازمو تدابیرو لارښوونه وکړه. د کورنۍ چارو وزارت ابلاغیه: درنو هیوادوالو، د دې وایرس خپرېدل په ټوله نړۍ کې د انسانانو د روغتیا په وړاندې یو جدي ګواښ دی. دا وایرس په تړلو او ګڼه ګوڼه ځایونو کې په تیزۍ سره خپرېږي او خلک پرې اخته کېږي. د دې وایرس څخه د مخنیوي او مخکني درملنې لپاره د عامه اړیکو دولتي کمیټې پریکړه کړې څو د ټولو هوټلونو، لامبو حوضونو، حمامونو او ورزشي ټولنو فعالیتونه چې پکې د خلکو ټولیدنه زیاته ترسره کېږي تر ثاني امره وځنډوي. کورنۍ چارو وزارت د یادو ټولګیو څښتنو ته خبر ورکوي چې د راتلونکي ابلاغیې تر خپرېدو د هیوادوال د ځان ساتنې په موخه خپل فعالیت ودروي. کورنۍ چارو وزارت د ملي پولیسو منصوبینو ته دستور ورکوي چې د کابل ښاروالۍ سره په همکارۍ د پورته یاد شویو ټولګیو فعالیت په وړاندې جدي قانوني چلند وکړي. له درنو هیوادوالو هم هیله کېږي څو د دې ټولګیو د فعالیت د لیدو په صورت کې د ملي پولیسو له 119 اطلاعاتي مرکز سره اړیکه ونیسي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتماً یې سره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتماً سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.